درنو لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه او مهم خبر. طالبان د ځانمرګو بریدګرو کورنیو ته پیسې او ځمکې ورکوي. د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د ښو ځانمرګو د کورنیو له مشرانو او غړو سره لیدلي دي چې په تېرو 12 لسیزو کې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه کړي دي. د ښاغلي حقاني ویاند سید خوستي په خپل ټویټر کې د دغه ملاقات تصویرونه خپاره کړي او لیکلي دي چې دا غونډه د کابل د انټرکانټیننټل په هوټل کې وه. سید خوستي له دغه ټویټر اکاونټ څخه تل د طالبانو اړوند خبرونه، تصویرونه او ویډیوګانې خپروي. ښاغلي خوستي وایي چې ښاغلي حقاني فدایان اتلان وبلل او د غونډې په پای کې د شهیدانو کورنۍ ته 10 زره افغانۍ او لباسونه تقسیم او د هر فدایي کورنۍ ته د یوې نمرې ځمکې ورکولو ژمنه وکړه. طالبان ځانمرګي بریدګر فدایان بولي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند سید خوستي په ټویټر کې د دغې غونډې تصویرونه هم خپاره شوي، خو په تصویرونو کې د سراج حقاني مخ نه ښکاري. سراج الدین حقاني د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت لپاره یو مطلوب کس دی او په تور لیست کې یې شامل کړی دی. سراج الدین د حقاني شبکې مشر دی. دوی نه دي ویلي چې په تېرو 100 لسیزو کې په ټول افغانستان کې طالبانو څومره ځانمرګي بریدونه کړي دي. د طالبانو د ځانمرګو د کورنیو د ستاینې لپاره په کوم هوټل کې چې غونډه جوړه شوې وه په همدې هوټل باندې هم طالبانو ځانمرګي او وسلوال بریدونه کړي. په لسګونه کسان یې وژلي او ژوبل کړي دي. تر ټولو ډېر ځانمرګي بریدونه د کابل په ښار کې شوي چې ښایي زرګونه کسان پکې وژل شوي او ژوبل شوي وي. طالبانو په بهرنیو سفارتونو او ادارو باندې هم ځانمرګي بریدونه کړي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر افغانانو لیکلي دي چې د طالبانو له لوري د ځانمرګو د کورنیو په ستایلو سره به د هغو خلکو په زړونو کې څه ورتېرېږي چې د طالبانو په ځانمرګو بریدونو کې یې د کورنۍ غړي او عزیزان وژل شوي دي. طالبان د اګست په 15 کال کابل ته ننوتل او له هغه وروسته یې په خپل سرپرست حکومت اعلان کړ چې له هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دوستان زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.